السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ. یو له ملګرو نه مې د ښاغلي نوروز یو ویډیو راولېږله چې په هغه کې ښاغلی نوروز د یو ټلیفون په اړه خبرې کوي او وایي چې حسیب ځواک موږ ته ټلیفون کړی او په دغه ټلیفون کې موږ په دریو خبرو باندې توافق وکړ. غواړم هیوادوالو ته لږ نور څه وضاحت ورکړم په دغه ټلیفون باندې. دغه ټلیفون مخکې له دې چې واقع سي او زه یې حسام صاحب ته وکړم او بیا حسام صاحب پکې نوروز صاحب اټکي له دې نه 3 ورځې وړاندې دقیقا حسام صاحب زما یو له ملګرو نه غوښتنه کړې وه چې زه غواړم حسیب ځواک سره خبرې وکړم. نو ملګري مې چې ما نه غوښتنه وکړه ما یې په سر سترګو نو بیا زه په هغه ټلیفون کال کې د حسام صاحب سره وغږېدلم. ګروپ کال و 4 کسه و ډېر په مینې او په احترام سره او ټلیفون قطع شو. بیا چې ځینې موضوعات را پیدا شول نو ما وغوښتل چې څنګه حسام صاحب ما دا ټلیفون وکړه نو ولې زه ورته ټلیفون نه کړم، ولې دا موضوع زه ورته ډېر مستقیما شریک نه کړم. نو ما دا موضوع له حسام صاحب سره شریک کړه. نو حسام صاحب ویلې دغه خبره که زه خپله نوروز صاحب ته زما له خوا نه د تا پیغام ورته وړم ښه خبره ده چې په ټلیفون کې اټکم دا خبره اوسي مالې ګل خبره ده. نو د ښاغلی نوروز په دغه ګروپ کال کې اټکو. بیا مونږ تقریبا داسې 45 دقیقې خبرې وکړلې او هیڅ کومه ستونزه هم نه وه. هغه کمې خبرې چې وسوې هغه همدا وې چې مثلا هر هغه څه چې د اسلام سره په ټکر کې له شک پرته مونږ انسانان یو، مونږ نه غلطي کېږي، مونږ نه سهوه کېږي، مونږ نه اشتباه کېږي. باید دا راته یو څوک سم کړي تصحیح کړي چې وروره دغه ځای کې ته د اسلام د ارزښتونو سره په ټکر کې د مقدساتو سره په ټکر کې او دا خبره ما ورسره ومنله. مالې هر هغه څه چې زموږ د اسلام سره په ټکر کې مونږ ته یې ووایاست، په ټلیفون یې وایي، په لایف کې یې وایي، هر څه چې تاسو ته ښایي. همداسې ځینې نور موارد. خو زما یوه غوښتنه ترېنه دا وه چې دغه دایه چې زموږ د وطن ده او د انجونو د مکتبونو ده او ځینې نور مسایل دي، هیله مې له تاسو نه دا دی چې په دغه کې زموږ مخې ته مه ودرېږئ. او هدف مې دا و چې دغه کم انرژي چې زه په دغه مسایلو باندې زه مصرفوم غوره ده چې په هغه نور ملي مسایلو باندې زه مصرف کړم. ټول هدف مې د دغه ټلیفون نه هم دا او د دغه ټلیفون نه مخکې چې مخکې له دې چې نوروز صاحب دغه ویډیو جوړه کړي له 2 ورځې یا 3 ورځې وړاندې ما یو لایف کې ځینې احساساتي خبرې کړې وې او ما ځینې په دغه خبرو باندې بخښنه غوښتم. لکه زما په کمې خبرې باندې ته خفه شوی، طبیعي خبره ده، موږ انسانان یو، موږ نه اشتباه کېږي، سهوي کېږي او که چېرې ته خفه شوی زما په کمې خبرې بخښنه درنه غواړم. او نور دغه مسایل دي چې موږ او تاسو باید سره په دې شي کې یو بل ته متوجي اوسېږو. وی بیخي سمه ده او حتی تر دې پورې چې دا خبره هم حسام صاحب وکړله. وایي که چېرې نن دا موقع تاسو برابرولی سي چې په افغانستان کې شته سیسټم هر څوک تاسو دې ته حاضر کړي چې د نجونو د تعلیم په اړه د مکتبونو په اړه باندې بحث رامنځته سي نو موږ آماده یو. ما ورنه مننه هم وکړله او خوشحاله هم سوم چې زه یوازې نه یم اوس په دغه دایه کې. که چېرته زه دغه دایه مخته بیایم نو ما سره په څنګ کې دوی هم وي او دغه ټولې خبرې وي، نور کومه ستونزه نه وه. او بیا هم یو پیغام غواړم نوروز صاحب ته پرېږدم چې نوروز صاحب چا هم په میډیا کې چاته نه دي ویلي چې خدای مکړه تاسو توهین وکئ، سپکاوی وکئ، بېعزتي وکئ. ما تل مدام په خپل لایوونو کې دغه ویډیو کې چې زه دغه خبرې کوم دغه هیوادوالې اوري او ګوري چې زما تر ټولو زیات هغه فشار په دغه خبرې باندې چې توهین چاته مه کوئ. حتی تر دې پورې چې مستقیما مخامخ ماته یو څوک راځي کنځلې کوي، توهین کوي، سپکاوی کوي او زه په مقابل کې خاموشي اختیاروم او یوه خندا او مسکا کوم. نو دا د اخلاقیاتو صنفونه به د دغه ولس موږ څه ونیسو. زموږ په هیواد کې چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، طبیعي خبره ده چې ټولنه هر ډول بد اخلاقی طرف ته مخه کوي. که هغه ټولنیز اخلاقیات دي هغه طرف پولاندې کوي، که سیاسي اخلاقیات دي هغه طرف پولاندې کوي او نور مسایل هم. نو ډیره زیاته مننه له ټولو هیوادوالو او زه لږ مصروفه یم بدبختانه، زما ځای لږ بدل شوی تر څو چې زه یو بل ځای ځان ته برابروم. نو دا عذر مې در سره ومنئ. بیا به انشاءالله لایو هم کوو او په لایف کې به ملګري دوستان هغو به هم راپورته کوو. په ځینو مسایلو به د خیر سره په ځانګړې توګه په ملي مسایلو سره غږېږو. ډیره زیاته مننه، مینه او مننه.